د کامې ولسوالۍ ښایستونه ورځ تر بلې زیاتېږي. یلا خیر دا څه کوي دا اوس هم به خوځکې پوه شوې. یو مې انسانیت وژني بل مې افغانیت. بابا ته دعا وکړم که ملا ته دعا وکړم. شیریخ یې له طبیعي شیدو نه جوړ ده او ذایقې له اړخ نه هم ډېر ښه ده. نو شیریخ په ننګرهار کې یوازینی څه ده چې کامې ته یو ښه نوم ورکړی ده. دا راته ووایه چې د ورځې به څومره مشتریان لري؟ یاره د ورځې په سلګونو مشتریان شته دي. سلامونه ستړي مشئ د فانوس افغانستان قدرمندو درنو لیدونکو جوړ په خیر. زه سراج الدین پژوا کې تاسو ګورئ فانوس افغانستان. لیدونکو ښکلې شنې زرغونې کامې ته راغلي او په دغه ځای کې به تاسو ته یو ښکلې کلیواله خپرونه ریکارډ کوم. زمونږ د خپرونې هدف دا ده چې د پسرلي او اوړي په رارسېدو سره د کامې ولسوالۍ ښایستونه ورځ تر بلې زیاتېږي. له بل پلوه د کامې ولسوالۍ مشهوره په شیریخ ده او ښایسته منظرو. نو موږ هم دلته راغلي یو فرشاټونه به هم در باندې وګورو، ځوانانو سره به هم مرکې وکړو. پسند کې دا چې خلک په کومه اندازه شیریخ خوري په دغه وخت کې. نو راځئ لیدونکو راسره پاتې شئ، د خپرونه د پیل نه تر پایه پورې تعقیب کوئ. د کیمرې په برخه کې سره ملتیا شفیع الله همدرد کوي. راځئ لیدونکو د کامې ولسوالۍ د ښایستونه راسره تر پایه پورې وګورئ. بیا هم ستړي مشئ، جوړ په خیر قدرمندو لیدونکو. کامې ولسوالۍ ته راغلي یو. کامه ولسوالۍ نو ځانګړی ښایست لري. بیا نو ماشاءالله د پسرلي او د اوړي په موسم کې درې مشران هلته راغلي دي او د سفر لاندې ناست دي او شیریخ نوشیجان کوي. تاسو درې واړه ښه راغلاست، ستړي مشئ. ډېره مننه. لومړی کاکا جان ته ستړی مشئ، ښه راغلاست. ډېره مننه. لیدونکو ته د ځان ور وپېژنه، نوم دې څه دی؟ نوم مې ګل رسول ده، د سخرود ولسوالۍ نه راغلی یو او بس دغه سړي شیریخ ډېر مزهدار شیریخ هم ورکوي، په ریټ هم ښه ورکوي او ډېر مسلمان سړی ده او ډېر مشهور هم دی او پخوانی هم دی که نه؟ کاکا جانه که دا راته ووایي تاسو خو درې ملګري سره راغلي که نه؟ نه پوهېږم چې په تاسو به مشر څوک وي. د دغه شیریخ مصارف ته ورکوې دا که دا؟
ولا دا شریخ مصارف باید چې کشر ورکړي او کشر کې چې دا ده او کشر پکې دا دی. ځکه ګناهګار همدا شو که چې کشر ده کشر ده. او راوستي چای راویسي به هم دی دا مې ورور ده کشر ورو دی دا ورور ده او دا هم چې د دیني ورور ده دیني بس په درې وړه ورونه سره که نه بالکل ښه شریخ څنګه دی خوند یې وکړه که نه ډېر مزهدار شریخ ده امرود یې پکې اچولی چې څنګه ستا زړه غواړي هماغسې شی ده نو دا چې مونږ د خوراک په وخت کې راغلو تاسو سره کېناستو او خوند یې خرابه شو راکړي نه دا خو زه وایم چې ته موږ سره شروع کړې لا به خوند پیدا کړي خو کال ته وخوړو ډېره من تاسو خو خورئ خیر دی مونږ به مرکه کوو تاسو خپل شریخ خورئ سره صحیح ده که نه بالکل ښه که زه یم که نه چې ته دلته راغلی شریخ خورې که نه کله کله خپله زنانه هم دلته راولي چکر دپاره که نه ولا زنانه خو راولو خو دا موږ خلک بیا دا زنانه لږ زره بده مني بده منو موږ بده منو د اطراف او د اطراف موږ ته خلک نه ښکاري که نه چې دا زنانه در سره به دا خلکو کې داسې روانې کړي دغه شی لږ موږ ته ښه نه ښکاري خیر کاکا جان الله خو بیل ځای هم دی که نه هغه ساحل خپل ځان ته ځای د هلته هم ټولې زنانه دي خو لا دغه هغه کار موږ نه کړی خپله د هلکان چې راشي چکر راوهي هغو چکر یې او زنانو ته ملا دومره وخت نه ده او کامې شریخ سم بولي وای بیا موږ وایو چې یار موږ له ځان ډېر بد ښکاري که نه یو خو ته بلدیان ګورو چې هغوی والا ښځې هم ځان سره راوي که نه دا پښتانه خو دغسې نو بیا دې ځانه ورسره پیک نو کاکا ته څه وایې چې دا یو ښه فرهنګ دی که نه خراب فرهنګ دی تاسو کوم فکر باندې ولا چې په یو حساب ښه نه ده او په یو حساب موږ ته دا د پښتو په حساب کې لږ زر هغه ښکاري که نه او هغې به درته ښکاري ته به ما ته د خوږیاڼو ښکاري او زه هم د خوږیاڼو ګوره بیا یې موږ ماما وختې موږ هم د خوږیاڼو یو خو موږ ډېر وخت بیل د ښار کې تېر خوږیاڼو کوم ځای موږ یې شیرزاد ته یو دا بیا ماما م وختې موږ مور هم د خوږیاڼو ده بیا خو زه کشرې ماما یم که کشر ماما کاکا جان دا راته وایي چې دغه کلیوال ژوند ښیي که نه اطرافي ساحې ښیي البته ښاري ساحې ښیي یاره دا زه خو وایم چې دا د اطراف ژوند به ښیي ځکه اطراف کې ګوره دیره ډنډه یو ناست یو انډیوال یو ملګری کټ پروت وي او د ښاري خو هغسې ژوند نشي بس هسې نشي کېدی لکه اوس وګوره اول هم دا خوږیاڼو کې څه ښایسته ډېرې دي کټونه دي ونې لاندې ناست هغه ژوند وایم د ښار په ژوند ډېر بهتر ده بالکل او کاکا د اکثره په دیرو کې سړی کټونو لاندې ناست وي که نه نو ملګري دوستان به یو ښایسته ښکلې ښکلې زمزمې هم سره کوي ټپې هم سره وایي که نه ځینې وخت چې دی مطلب خپل غم سره غلطوي بالکل آیا تاسو دا کوئ که نه کوئ ولا چې دا خوراک نه خلاص شي کېدی شي سرپه ونه کوسي زه یم که اوس لیدونکو ته یو شی ووایي ښه به وي بس هر شی به دا سړی درته ووایي ته به څه وایې که نه خوند خو کوي خو داسې دوی خلک هغه راځي چې دا خلک په ګوري چې دا سړی لیونی نو خلک پوهېږي چې هلته کیمره لګېدلې ده او مرکه شروع ده پوه شي ته خیر لیدونکو ته یو څه ته ووایه وایي تا ته دعا وکړمه که ځان ته دعا وکړمه هېڅ مې زړګی نه غواړي چې چا ته دعا وکړم یو مې انسانیت وژني بل مې افغانیت یو مې انسانیت وژني بل مې افغانیت بابا ته دعا وکړم که ملا ته دعا وکړم هېڅ مې زړګی نه غواړي چې چا ته دعا وکړم زه هغه خوار ولس یم چې د هرې خوا کړېږم زه هغه خوار ولس یم چې د هرې خوا کړېږم تیارو ته دعا وکړم که بلا ته دعا وکړم هېڅ مې زړګی نه غواړي چې چا ته دعا وکړم مدهوش عبدالخیلی حالاتو داسې کړو ترور مدهوش عبدالخیلی حالاتو داسې کړو ترور قبله د رانه ورکه که مې خوا ته دعا وکړم ډېر عالي ډېر عالي او دا ستاسو خپل شعر نه دا د مدهوش عبدالخیلی شعر دی چې اوس هم ورسره ورغلي یو شیبه ناست او د غرمې ډېر ټینګ شو چې غرمه تېره کوي مو وایي چې ځو دلته به او مین ماما دا خو تم ډېر د کمال سړی ماشاءالله دا غزلونه او شعرونه څوک چې انتخابوي د اکثره عاشقان یې څنګه تا خو عاشقي نه ده کړې یاره خامخا دې چې به څوک نه شي هغه پرې تېره چې په ژوند کې مطلب انتخاب ونه لري که نه بلکل بیا د اکثره د ژوند انتخابونه بیا ځینې ناکام شي او ځینې کامیاب شي که نه ژوند دی که نه لوړې او ژورې پکې شته دی ښه دې لیدونکو ته د وروستیو کوم لنډ پیغام وړاندې کوي مهرباني وکړه بس ما خو پیغام دا ده چې دا ټول وطنوالو ته او چې بس دا دعا به کوو چې خدای دې وطن کې امن راولي
چې دغسې آزاد ژوند ښه امن کې ګرځي هر ځای ته ډاډه لاړ شو ډاډه را شو په دغه باندې به ډېر خوشحاله وي او بس الله دې امن ښکلی پیغام بیا هم ستړي مه شئ خوږو لیدونکو ځمکه غونډه خوځېږي دا وګوره یالله خیر یالله خیر یالله خیر دا څه کوي دا اوس هم به خوځېږي پوه شوې سلام علیکم ستړی مه شئ وعلیکم السلام بخیر راځي څنګه یې ورورخۍ جوړي شکر دی الله فضل دی هغه د کشتۍ چلی که نه کمپیوټر چلی تا کشتۍ چلو تا کې خو ډېر غټ زړه دی ظالمه دا وګوره د کونړ او دا دومره غټ سیند په دې ځای کې بهېږي کامه باندې او ته په دې باندې دا کشتۍ هغه سر تاړې بېرته یې رولې ډارېږي نه پکې نه بس دې سره موږ مخته یو دا هم کار دی نه کله د شي چې دا کشتۍ چپه شوي در باندې نه دا په موږ الله چپه شوي نه ده شکر دی او که چپه شي بیا چپه کېدو دغه نه ورکوو چې کشتۍ لږ شي خراب شي اوس بېرته یې جوړو ښه تاسو په دې اوبو کې داسې راوړئ که نه مخامخ چې راوړئ صحیح ده که نه کله چې په دې اوبو کې داسې راوړئ دا خو اوبو خو تقریبا ډېر زور لري ښکر ته نه بوځي نه ښکته د ماشین په واسطه باندې بره راولو بره راولئ څنګه خلک پکې راوړي که نه او خلک پکې شاکرې وایي نن دې څومره نفر اړولي نن هم ډېر اړولي دي پیره په څو روپۍ باندې کوي مطلب نفر سر نه څو روپۍ اخلي دا پیري خبره ده بس 1.5 روپۍ 100 روپۍ کسان ډېرې 200 روپۍ دي دې کې څو نفر ته وړي دې کې 8 نفره 10 نفره او دې نه که ډېر پکې ویسي بیا ډېر پکې نه کېنو بیا کشتۍ ماشین له زور ورکوي نه بیا ډوبېږي او ښه او دغه د دوه نورې کشتۍ هم دي که نه دا کشتۍ ستاسو دي که بل چا دي دا زموږ دي ستا دي او دغه کار څومره وخت کېږي تاسو یې کوئ دا 2 کاله کېږي دا کار 2 کاله کېږي ښه ښه بیا هم سلامونه ستړي مه شئ جوړ په خیر لیدونکو کامې شریفې ته راغلي یو دا چې د کامې ولسوالۍ د پسرلي او د اوړي په موسم کې نو بیا داسې ګډه ګوډه پکې وي چې ته به ورته حیران پاتې شي وجه یې دا ده چې یو شنه سیوري ښکلې اوبه ښکلې هوا په څنګ کې بیا نو مشهور شیریخ لري ځوان لګی دی او شیریخ جوړی خبرې اترې به ورسره وکړو ستړی مه شئ جوړ په خیر سلامونه تاسو ته ښه راغلاست ډېره مننه لیدونکو ته یې ځان ور وپېژنه نوم مې حیات الله ارمان دی ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی یم او فعلا د کامې د شیریخ بنسټګر استاد همایون نوم شیریخ دا استاد ماما همایون که نه دا دې څه کېږي دا کلیوال دی زما استاد دی د شیریخ استاد او اوس ته هم استاد شوی یې که نه هو څنګه دی کاروبار مو څنګه دی الحمدلله شکر دی ښه دی ستومانه نه نه بس عادت یې ورسره ستومانه کېږي ولنه بس عادت یې ورسره تاسو د لاسو د عضلو ښه ورزش کېږي هو ورزش هم ښه کېږي دا راته وایه چې د ورځې به څومره مشتریان لرئ یاره د ورځې په سلګونو مشتریان شته دی زرګونو ته خو کله نه دي رسېدلي د رخصتۍ ورځو کې زرګونو ته خبر رسېږي زره نه اوړي او نور هم په سلګونو خپل کاروبار نه څومره خوشحاله یاستئ ولا ډېر خوشحاله شکر الحمدلله پراخ امن دی په افغانستان کې بس موږ د خپل کور کې موږ د کار زمینه مسایل موږ خپل کار ډېر خوشحاله یا من تر څنګ دا چې که نه سیلانیان چې کوم دي په اصطلاح یا چکر وهونکي دلته راځي د شنو منظرو نه هم خوند اخلي او په څنګ کې دا چې دغه شیریخ هم نوشیجان کې که نه همداسې ده که نه هم خرما او هم سوار همداسې ده که نه دا راته ووایه څومره نفر تاسو سره بوخت دي دې ځای کې اوس خو داسې یو 15 نفره موږ سره کار او بیا چې سخت وړی شي بیا بس بیا ډېر شو ته خبره رسېږي ډېره مننه خوشحاله اوسېږئ څنګه چې کله دلته داسې خلک چې راځي هغه چې هغه بیخي په اصطلاح هغه وي څه نومېږي غریب وي که نه په اصطلاح شیریخ ته زړه شوی وي خیرات زکاتونه پکې کوئ که نه هو زمونږ حاجي صاحب چې دی خدای ته ډېر عمر ورکړي هغه به په دې باندې ډېر نه دی چې که چا وس وي او که نه وي شیریخ پرې خوري همداسې سخا کړي موږ صفت نه شي کولی نو څو رقمه ذایقې برابروئ دلته اوس کومې مېوې سیزن اوس لکه کیله او امرود کې سټابري سیزن دی د توت زمیني نو اوس دا که کار او ګوړه ده او بیا چې عام سیزن شروع شي نو بیا هم استعمالوو ډېره مننه خوشحاله اوسېږئ کور د ودان په وروستیو کې لیدونکو ته لنډ پیغام وړاندې کړه لنډ پیغام خو مې دا دی چې دا بهر میشتې هېوادوال چې زموږ دي سرمایهداره نو که دا دغسې په افغانستان کې خپله پانګونه وکړي نو زموږ ډېری ځوانان اوس زموږ سره 15 نفره لګیا دي
نو ډېری ځوانان هم د نشو او د بې ځایه ګرځېدلو او د دې شي نه بخلا شي او خپل کور کې کار ته مینه به ورته مسایل شي بدبختي به ختمه شي خارج ته خلک ځي ډېره مننه ډېره مننه ارمان صاحب راسره و دا نو دلته پخوا په اصطلاح پخوا به شاګرد خو استاد دی کار کوي کور د ودان ښې شي بیخي کاروبار ودري بیا هم ستړي مه شئ جوړ په خیر لیدونکو ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې کامې ولسوالۍ ته راغلي یو کامې ولسوالۍ د پسرلي اوړي په موسم کې په اصطلاح د خلکو ګډه ګوډه پکې ډېره زیاته وي زیات خلک د چکر دپاره راځي بیا بالخصوص د جمعې او پنجشنبې ورځ نو دلته ځوانان ناست دي فکر کوم شیریخ به یې خوړلی یا به نه یې خوړلی یا به یې راوړي نو زه یم که اوس یې راوړي ښه به وي که نه او ګمان نه کومه درې څلور البته څو ځوانان دي شمېرلی نه شم څو ځوانان سره ناست دي ستړي مه شئ خیر شئ په خیر راغلی تاسو ډېره مننه قربان دې شم ستاسو نوم عزیز رحمان عزیز رحمان عزیز رحمان رحماني عزیز رحمان رحیمي رحماني ښه رحماني څنګه ان شاء الله الحمدلله تاسو ښایسته یئ حالات ښه دي بیخي تاسو ښایسته یئ راته خوشحاله اوسېږي مننه دلته خو چې ښکارېږي وچې پتاسي او چای ښکاري شیریخ هم وخوړه بس ډوډۍ مو خوړله ډوډۍ هم دلته وه غرمه هم دلته وه بیا مونځ هم وکړه هغه نه وروسته هم لږ شیریخ وخوړه اوس هم دا چای وڅښه اوس د چای وڅښه اول ډوډۍ بیا شیریخ بیا او بیا چای بیا چای نو دا خو که درې واړه سره یو ځای شي کیدای شي یو څه عکس العمل وښایي نو بس مونږ هم لږ مسافه پکې ورکړه لږ سپیس هم پکې واخیست څه وخت راغلي تقریبا هسې ووایه چې 11 بجې وې او دغه مصارف چا تا که نه دوی او مصارف خو داسې ده چې د مونږ یو یار راغلی خارج نه کوم بس دی مصارف کوي او ماشاءالله ماشاءالله دا خو چې دی تاسو ته چا خبره په اصطلاح هغو کې اواز نور نورمال حالات کې چې راځو بیا د یار مطلب ټول حساب مشترک که نه خو اوس دا موقع مونږ ته نه راکوي حزب الله چې مونږ خپل مصارف وکړو نه خبره ده خیر که دومره سړی مسافري وکړو بیا ارام شي که نه یاران دوستان او په اصطلاح سړی چې دا پیسې ګټي یاران دوستان دپاره غم و ښادۍ دپاره ښه دا چې ته کامې ولسوالۍ ته راغلی البته د افغانستان نور ولایتونو ولسوالیو ته هم لاړې دلته دغه راتګ ستاسو په اصطلاح دلته چې تاسو ناستې چکر څومره خوند درکوي څنګه دی کاما که وکتل شي د تفریح له اړخ نه ډېر یو مناسب او ښه ځای دی او یوه خوبۍ دغه ده چې ننګرهار ګرمسېره ولایت ته نو کاما یو ښه انتخاب دی تفریح لپاره یو دا چې ډېر ښه یخ ځایونه لري سیند غاړه ده او په همدې خاطر ډېر ښه مناسب ځایونه جوړ شي او بل تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې شیریخ یې ډېر ښه شیریخ ده شیریخ یې له طبیعي شیدو نه جوړ ده او ذایقې له اړخ نه هم ډېر ښه ده نو شیریخ په ننګرهار کې یوازینی څه ده چې کامې ته یو ښه نوم ورکړی ده په همدې خاطر نو ډېر خلک له مختلفو ولایتونو نه هم ورته راځي او موږ خو دلته لاندې یو بیستلو نه راځو او کامه خو داسې ده لکه موږ دوم کور ډېر زیات تګ راتګ لرو کامې سره نو کامې ته ډېر زیات راځو یو خبره چې ستاسو البته دلته زیات ځای راځي او اکثره د سیلانیان هم زیات راځي د یو ځوان په حیث باندې هغه څوک چې د په چکر راځي که نه هغوی اکثره دا ډرایوینګ هم غلط کوي په اصطلاح ډېر تیز دي یا په اصطلاح هغه د لارې آداب نه مراعات کوي که نه هغوی ته ته څه وایې دغه ستونزه لکه له ډېر وخت نه موږ تېر اختر کې کونړ ته هم تللي وو یعنې داسې ووایه چې موږ ډېرې ترافیکي حادثې ولیدلې یو مشکل چې دا دغه چکریان چې کله چکر ته راځي دا اکثره پاخه ډریوران نه وي د جمعې په ورځ یا له ملګري نه ډریور موټر راخیستی یا له کور نه راخیستی هغوی نو بیا موزیک ولګوي هېڅ په ځان نه پوهېږي او هېڅ دا ورته یو عادي خبره وي چې ټکر به وشي خو چې کله ټکر کېږي بیا دوی بیا خپله پښیماني ښیي د دوی لپاره ما یو خاص هغه هم دغه ده چې په ډېر احتیاط لاړ شي چکر وایي هم دې ته چې په احتیاط لاړ شي په احتیاط راسي دا انجوای نه کېږي چې ته مطلب موټر ډېر سپیډ کې وچلئ او په دې کې به ته خوند واخلې خو خامخا یو حادثه راغله کېږي تا دا ټول تفریح او هغه په یو غم بدلېږي نو هغو ځوانانو ته چې کامې ته راځي د کامې سړک د نورو سړکونو په پرتله یو څه وړکی ده سوري ډېر کم ده ګولایان هم لري ډېر خطري موډونه هم لري نو په همدغه خاطر هغو ملګرو ته هغو دوستانو هم یو غوښتنه دغه ده چې ډېر په احتیاط راشئ د یو ترافیکي حادثه کولی شي تاسو خوښي درنه واخلي یو کورس په ویر سره مخ کې نو یو دا نه کېدی چې تاسو یو داسې څوک ووهئ دلته نور خلک هم ډېر تفریح لپاره راځي دغه اوس هم موږ اوس راغلي یو سایکل والا له هغه ځای نه داسې راغی دلته یو بل کس له دې جنه اوښته موټر سایکل والا دواړه سره ټکر شول ډېر مضبوطه ولګېده نو که چېرته دواړو احتیاط کړی دا پیښه نه رامنځته کېده نو غوښتنه مې هم له هغو ملګرو نه دغه ده چې ډېر احتیاط وکړي او په احتیاط راشي او په احتیاط لاړ شي تر څو تفریح نه خوند واخلي دغه ملګري ما ته اشاره وکړه دا چې کله موټر ته کښېني بیا په هوا کوي
نه نه داسې ده چې زه خپله ډریور یم او چې کله زه موټر ته ناست یم چې کله ګوشکي مرتغو کې کېږي بیا دنیا نه ویني چې کله سړک خلاص وي او زه د کوم خطر یېره ونه لرم چې کوم خطر به وي بیا نو زه نورمال حالات نه لږ تیز ځم ځکه چې که په نورمال حالات کې موږ یو غټ سفر کوو نو هغه موږ وخت ضایع کوي او چې کله پوهېږو خطر بیا ډېر په احتیاط ښه دا چې زموږ خپرونه تفریحي ده که نه که ته داسې وکړې لیدونکو ته یو ترانم ورته وړاندې کړې یو غزل ورته وړاندې کړې نو دا بیا بلا خوند لري ما خو د خبرو پیل کې مې یادونه وکړه چې دغې شیانو سره ما ډېره علاقه نشته او ترانم به یاره څه ووایم چې زه ترانم د ژوند یوه خاطره دې ووایم خاطرات همدا دي نو چې دا یوه ښه خاطره ده چې خپل ماما زمنو سره ملګرو سره او هغو سره دلته راغلي ښه تاسو ته به خو دا خپل ملګري معلوم وي که نه په دوی کې شاید داسې یو څوک وي چې دغه مهارت پکې وي چې مطلب یو ښه ترنم وکړي یو ښه غزل ووایي دوی کې داسې کوم یو شته یاره ماما به درته د عزت ورته یو ترنم وکړي مامانو ته د خوري خبره ومنه والله داسې زه خپله نشم کولی ته خپله نشي کولی څه کولی شي نه یعنې نه مې ترنم کړی نه مې داسې یو غزل نه یو شعر داسې کوم ټاپه ماپه کوم شی مې نه دی